نیکې هیلې افغانانو ورونو ما به تر ننه پورې نه له چا لایک غوښتی او نه شیر نه یې له چا غواړم خو دا د نن ویډیو چې کومه تاسو سره شیر کوم تاسې په خدای باور وکړئ که تاسې له دې وطن سره او له دې خاورې سره رښتینې مینه لرئ دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ لږه اوږده ده خو دې تاسې په درد خوري دغه څو ورځې مخکې چې د پاکستان تقاضا کړې وه د نورو ملکو توسط باندې د دې لپاره دا خو یو سیاسي لوبه وه او له هغې څخه استفاده کوله او غوښتل یې چې یعنې که افغانستان نه وکړي نو دنیا ته وښیي چې ګوره افغانستان په پاکستان کې په زوره جنګ غواړي او که دوی فتوا ورکوله نو د هغه فتوا څخه په سوء استفاده باندې د افغانانو ذهنونه مینځل کېږي دغه یو څو دانې له جمهوریت راپاتې پاپیان ټول نه ښایم په جمهوریت کې ډېر نر ځوانان ول سره او د دغه لپاره مې یو څو دانې نورې ویډیوګانې را چمتو کړي دي چې د تاسې او د موږ او د ټولو افغانانو ذهن پې خلاص سي چې څه رقم لوبه دلته روانه ده او واقعیت څه ده د پردې تر شا نو راځئ دا ویډیو په شریکه ګورو بیا پس د هغې انشاءالله خبرې کوو دیوبند ملایان راپورته سوي وای ولې د دیوبندي رژیم ملاتړ کړی وای بیا یې د پاکستان د فوج ملاتړ کړی وای او داسې واکمني د ملایانو دا دلته ملایان سره راپنډېږي زر نفره دوی هم د پاکستان د فوج په محافظت کې دفاع کوي او په اسلام آباد کې په عین ورځ په عین تاریخ په عین آورز یعنې په عین وخت کې دواړه یوه اعلامیه صادروي هغه یې د هغه طرف نه د پاکستان د فوج په نفع صادروي دا یې له دې ځایه د پاکستان په نفع ورصادروي او دا دومره هم نه کوي چې د کابل نه دغه فتوا چې دا ورکوي دا د افغانستان په نفع صادره کړي یعنې د خپل رژیم چې د خپلې د دغو په نفع یې صادره کړي بالعکس صحیح د حاشیه کې دا خبرې شته خو دغه د دوی د اعلامیې ټول ته چې وګورئ د دې اعلامیې غوښینه برخه د پاکستان په دفاع کې ده پاکستان ته به نه ځي او د پاکستان په خلاف څوک جنګ کوي هغه به دلته یاغان ګڼل کېږي د هغوی په خلاف به خاوره نه استعمالېږي پاکستان درې مادې د پاکستان په ګټه دي څلور مادې دي چې یوه ابتکې اوله ابتکې دا ده چې اسلامي امارت او اسلامي امارت باندې دغه د نظام د اسلامي نظام د باقیان اسلام خپله د پاکستان په ګټه ماده ده خو پاکستان د لاسپوڅي رژیم په اړه او دومه یې دا ده چې د افغانستان له خاورې به استفاده نه کېږي درېیم که چا استفاده کوله د هغه په مقابل کې به هغوی ته به باغیان ویل کېږي څلورم دا ده چې افغانستان وګړي به نه ځي او پنځم دا ده چې پاکستان اسلامي څلور بخښنه غواړم څلورم دا ده چې د پاکستان او افغانستان دوه اسلامي هیوادونه دي او اسلامي هیوادونو باید د قوت په بنیاد خبره سره وکړي د اتفاق په بنیاد نو تا خو موږ ته ویلي وو چې جمهوریت چې دی دا اسلامي نه دی د جمهوریت کفري نظام دی د کفري نظام په مقابل کې جهاد دی نو بیا دا څنګه د پنجابیانو جمهوریت ستا ورور شو د سره بیا ته د قوت خبره څنګه کوې ته خو وایې چې دا نظام په نظام خبره ده که یو څوک مسلمان شریعت نه مني او ته به ورته وایې چې ته خو بغاوت کوې له ما ځکه چې ته خو له ما بغاوت نه کوې هیبت الله بغاوت څه معنا لري بغاوت خو له خدایه کوې ځکه د خدای شریعت نه مني ای بدبدر دی د تاسې منافقینو لعنت سي ښه ورونو اوس دویمه ویډیو ګورو سره هغه اصلي هغه واقعي مادې هغه سره مو شریکوو د چای څښلو وخت دی په افغانستان کې د افغانستان په زړه کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د هیواد شاوخوا تر زرو زیات دیني عالمان مشایخ مفتیان راغونډ سوي دي او د افغانستان د ساتنې په موخه باندې یو پنځه فکریزه فتوا ورکړې ده یو پنځه فکریزه اعلامیه یې ورکړې ده او د دې غونډې په پای ته رسولو سره افغانانو ته یو فکر ورکړی دی چې نور د فتوا مرکز کابل دی اسلام آباد نه دی نور به فتوا کابل ورکوي عمل به اسلام آباد پکوي هغسې لکه په 45 کلونو کې 50 کلونو کې چې اسلام آباد فتوا ورکوله او عملي کېدله په افغانستان کې دا پریکړلیک چې ما ته رارسېدلی دی یا ما ترلاسه کړی دی د خپلو سرچینو له مخې پر یوه لنډه سریزه او 5 فکرو باندې یا 5 مادو باندې جوړ دی بسم الله الرحمن الرحیم
د اسلامي نظام د دفاع او حریم د ساتنې په موخه د علماء کرامو د غونډې پریکړه لیک. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین وبعد. د الله تعالی له لوري مسلمانان مکلف دي چې په ورپېښو موضوعاتو کې دیني علماء کرامو ته مراجعه وکړي او د هغوی د لارښوونو او مشورو په رڼا کې خپلې ټولې چارې سرته ورسوي. دغه راز دیني علماء کرام هم مکلفیت لري چې د اسلامي نظام او مومن ولس د خیر او عافیت په هدف خپل نظریات او د خیر مشورې وړاندې کړي. بنا موږ د افغانستان له ګوټ څخه راټول شوي دیني علما، مفتیان او مشایخ چې د اسلامي نظام د دفاع او ساتنې په موخه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو خپل پریکړه لیک په لاندې ډول اعلانوو. لومړۍ ماده: د افغانستان اسلامي امارت یو شرعي نظام دی چې د افغان ولس د څو لسیزو قربانیو، هجرتونو، شهادتونو او جهادي مبارزو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. اسلامي امارت د الله تعالی په نصرت او مومن ولس په ملاتړ افغانستان آزاد کړی، استقلال یې ترلاسه کړی او په افغانستان کې شریعت، سرتاسري امنیت او اتحاد رامنځته کړی دی. د دې نظام په سیوري کې د ولس ټول دیني ارزښتونه محفوظ دي. بنا موږ دغه اسلامي نظام یو صالح مشروع نظام بولو او اطاعت یې پر ځان او د هیواد پر ټولو وګړو واجب او لازم بولو. او لکه څنګه چې د اسلامي نظام تاسیس یوه دیني وجیبه ده، همدغه راز یې د دفاع او ساتنه هم پر مسلمانانو لازمه او فرض ده. دا د دې پریکړه لیک لومړنۍ ماده وه. دویمه ماده د دې پریکړه لیک دا ده چې له خپلو حقوقو، ارزښتونو او شرعي نظام څخه دفاع پر هر مسلمان لازمه او ضروري ده. که هر څوک له بهر څخه په افغانستان تجاوز کوي او یا د مسلمانانو پر حریم تیری کوي، پر ټولو افغانانو له خپل نظام، خاورې او ارزښتونو څخه دفاع فرض عین ده او دا دفاع مقدس جهاد بلل کیږي. نو لکه څنګه چې زموږ ولسونه د تاریخ په اوږدو کې د هر متجاوز په خلاف په متحد صف کې درېدلي دي، په راتلونکي کې به هم په کلکه د هر متجاوز په وړاندې د جهاد په مقدس صف کې درېږي. په دې دوهمه ماده کې دلته ګوره واضح اشاره کړې ده، که تاسې د ډیورنډ خط نه ښکته افغانستان نه بولئ، بیا صحیح ده، بیا یې د پاکستان په نفع کړې ده. بیا دلته ویلی سو چې دغه ماده د پاکستان په نفع تمامه سوې ده، ځکه چې له افغانستان څخه بهر ډیورنډ خط نه کوز افغانستان نه ده. او که تاسې دا منئ چې ډیورنډ خط نه کوز تر اټکه پورې دغه تاسې دعوې کوئ چې دا د افغانستان خاوره ده، خو کله چې بیا هغه د افغانستان خاوره ده، خو دغه واضح د جهاد اعلان ورته کړی ده، امر یې کړی ده واضح. ګورئ دلته په اشاروي ډول یو خو نړۍ ده که نه، که دوی دلته واضح ووایي چې په پاکستان کې بیا خو دا خو داسې سوچ چې تا ډیورنډ ور پرېښوده، بیا بس له هغې د په پاکستان کې جهاد اعلان وکړه. دا د افغانستان هغه ماده بیا ماتوي چې کله دوی په قطر کې کوم قول کړی و او د هغه قول برخلاف ځي بیا دوی سره. د دې لپاره چې دوی اوس هغه ماده ماته نه کړي، واضح ډول تاسو ته وایي چې په افغانستان باندې چې چا تجاوز کړی ده، یعنی د افغانستان کې دوی واضح کړی نه ده چې د ډیورنډ لاین تر تورخمه پورې یا تر کوم ځای پورې واضح نه ده. خو کله چې د افغانستان خبره دلته راځي، هغه نو بیا ټول افغانستان راځي، هغه بیا پیښور هم پکې راځي، هغه بیا خیبر پښتونخوا ټول مکمل پکې په افغانستان کې حسابیږي. نو دلته دوی واضح اعلان کړی ده، خو د بعضې منافقین بیا له هغې څخه داسې استفاده کوي چې یعنې دوی له افغانستان یعنې د تورخم له خطه رادېخوا اوس دلته پاکستانی یا غلام څوک ده. درېیمې ته ورځو انشاءالله. دا د دې پریکړه لیک دویمه ماده وه. دریمه ماده څه داسې ده چې څرنګه چې اسلامي امارت ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې څخه به د بل کوم هیواد پر خاوره کار نه اخیستل کیږي، پر خلاف کار نه اخیستل کیږي، نو پر ټولو مسلمانانو واجب ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم بل هیواد په ضرر نه کاروي او د اسلامي امارت د دغې ژمنې عملي کول پر هر مسلمان واجب دی. او که څوک دا عهد نه مراعات کوي نو هغه نافرمانه او سرغړونکی بلل کیږي او د اسلامي امارت حق لري چې پر وړاندې لازم اجراءات ترسره کړي. دا د دې پریکړه لیک دریمه ماده.
واضحه خبره ده. ګوره تاسو ته وایي چې له افغانستان څخه بهر، یعنې لوی افغانستان یې درته نه ده ښودلی. ګوره دوی دلته د افغانستان ته په اشاروي ډول غږ کوي، داسې نه وایي چې ته وروره خیبر پښتونخوا موږ په افغانستان کې حساب کړې ده، ځکه چې دوی هلته بیا هلته بله ماده چې کوم هغه قرارداد دوی له امریکایانو سره کړی هغه ماتېږي. نو دوی په واضح ډول درته وایي چې له افغانستانه بهر، یعنې هند کې باندې حمله مه کوئ، ایران باندې حمله مه کوئ، یا کوم بل ملک باندې حمله مه کوئ، دغه ماده مه ماتوئ سره. غیر له هغې خیبر پښتونخوا خو د افغانستان خاوره ده، هغه خو بیا ته منې، زه یې منم، ټول یې مني، او که یې نه منئ خو بیا تاسې غلامان یاستئ. همداراز څلورمه ماده چې ډیره لنډه ده، دا چې د شرعي امیر له لوري هیڅ افغان ته اجازه نه ده ورکول سوې چې بهر ته د نظامي فعالیت لپاره ولاړ شي. نو که څوک تخلف کوي دا تګ یې جایز نه دی. اسلامي امارت دی د داسې کسانو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. دا ماده سپارښتیزه ماده ده، سپارښتنه یې کړې ده، یعنی څلور. خو راځئ دلته باید داسې وګڼو چې دا یې د افغانستان په داخل کې افغانانو باندې غږ کړی ده. سمه ده، په خیبر پښتونخوا کې، په کوزه پښتونخوا کې تر موږ او تاسې ډېر پښتانه پراته دي، صحیح غږ یې کړی ده. بس ته موږ ډېرې قربانۍ ورکړې، پرېږده هغوی هم دا لګیا دي سره، هغوی به خپله وروره خپل حق به هغوی هم ادا کړي. دې کې خو څه غلطه خبره نه ده سوي. کوم ځای تاسې غلط ښکاري، تاسو ته غلط ښکاري، که داسې وبولو چې دوی د افغانستان خلک او که د کوزې پښتونخوا خلک هم تاسې او هم موږ او هم دوی وایي چې فرضي کرښه، کله چې فرضي کرښې یادونه کېږي نو بیا ټول افغانستان پکې حسابېږي، هغه هم افغانان دي، موږ او تاسې هم افغانان یو. نو بیا هلته یې په افغانانو باندې غږ کړی ده چې تاسې به له افغانستان څخه بهر په هند باندې مثال د خبرې، په ایران باندې یا داسې نور ممالک چې دي په هغوی کې به تاسې هېڅ حرکات نه کوئ، داسې یو حرکت به نه کوئ چې هغه د موږ او تاسې په ضرر تمام شي. خو دلته په اشاروي ډول، په واضح ډول نه ویل کېږي، خو په اشاروي ډول څوک چې په سیاست یې سر خلاصېږي هغوی پوهېږي په دې خبره باندې چې په اشاروي ډول اشاره شوې ده دلته چې وروره د افغانستان یاد سوی ده. دلته مرزونه نه دي یاد سوي، دلته کرښې نه دي یادې سوي، دلته نومونه نه دي یاد سوي، مکمل افغانستان یاد سوی ده. او افغانستان کې هغه خلک په دې ښه پوهېږي چې افغانستان کې ټول افغانستان حسابېږي مکمل. دا که تاسې بولئ که نه بولئ، زه من حیث د افغان کوزه پښتونخوا د ما د افغانستان حصه ده. اوس یې که ته منې که یې نه منې هغه د تا خپل مشکل، نو بیا ته مشکل په تا کې ده، په دوی کې خو نه ده که نه. مشکل په تاسې کې ده چې تاسې هغه ته هم د افغانستان برخه بولئ، هم بیا وایي چې نه وروره دا دلته په افغانانو باندې غږ کړی ده او هغه خو نه ده یاده کړې. ګورئ دلته دا دوه مخیتوب مه کوئ سره. واضحه طور باندې هغوی وایي چې وروره افغانستان نه بهر خیبر پښتونخوا د افغانستان خاوره ده، له هغې نه بهر حق د دې نه لرو سره چې موږ اوس لاړ شو په هند کې یا څه وکړو یا مثلا په ایران کې یا کته او پورته. هو افغانستان کې څه مشکل نشته ده. په اوله ماده کې، په دویمه ماده کې تا ته واضح ویلې، په دویمه ماده کې تاسو ته اشاره وکړه چې ګوره د افغانستان په خاوره که چا تجاوز وکړه حق د دفاع لري. د افغانستان په خاوره تجاوز سوی ده او حق د دفاع یې ورکړی ده، د جهاد اعلان یې کړی ده. نو تاسو څه غواړئ له خدایه؟ دا خو منافقت ده چې دغه خلک کې کوي سره له دې څخه. ګوره هغوی هلته په هره ماده کې دغه منافقینو په هره ماده کې د پاکستان نوم یاداوه. دلته کوم ځای کې د پاکستان نوم یاد سوی ده؟ ماده چې سپارښتنه کوي. پنځمه او وروستۍ ماده د دې پریکړلیک ته داسې ده چې د مسلمانانو عزت او وقار په وحدت او اتفاق کې نغښتی دی. پر ټولو مسلمانانو اسلامي هیوادونو لازمه ده چې له یو بل سره د اخوت په چوکاټ کې نیک او رغنده اړیکې ولري او یو بل ته نفع ورسوي، د بې اتفاقۍ او اختلافاتو او جنګ جګړو څخه ځانونه وساتي. همدا ډول ټول علما کرام دي د خپلو منابرو له لارې د پورته مواردو په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. وسلام. دا د دې پریکړلیک پنځمه ماده وه. په اشاروي ډول ټول علما کرام دي. ګورئ سر مو خلاص کوئ، که په سیاست نه پوهېږئ نو بیا چټي چټیات مه وایئ. دلته یې په اشاروي ډول ویلي دي چې یعنې معلومات دې ورکړي، یعنې دغه واضح دي، دغه مادې دې په دې رقم توضیح کړي چې دغه خلک پوه سي چې د موږ مقصد څه شی ده. ټولو علما کرامو ته یې امر کړی ده. نو د چا چې سر خلاصېږي د هغو به سر خلاصېږي، چا چې سرونه ټیم غوندې دي د هغوی به چیرې سر خلاصي. مطلب دا دی چې په دې پریکړلیک کې
قطعا د پاکستان نوم نه دی یاد شوی. غوږ سې ورته دا پریکړه لیک ماته انتهایی ذمهواره سرچینې یا سرچینو راکړی. نو هغه رسنۍ، هغه خلک، هغه پاکستانیان چې دا ادعاوې کوي چې په افغانستان کې فتوا په پاکستان کې د جهاد د نه کولو لپاره ورکول شوې ده، ادعا مطلق دروغ ده، مطلق ناسمه ده، مطلق بې ځایه ده. وامه اورېده. اوس راځو یوه بله ویډیو درته ایږدم. دا ویډیو هم در سره وګورئ، نو انشاءالله چې مکمل به هم سر خلاص شي. پس له هغې به تاسې په ده نظام پسې که لږ زره عقل په تاسې کې، که لږ زره وطن دوستي تاسې کې، او که لږ زره انسانیت تاسې کې پاتې، او که لږ زره اسلامیت تاسې کې پاتې، تاسې به انشاءالله په دې نظام پسې بیا به دې خبرې ونه کوي. دې ویډیو ته هم ښه غوږ ونیسئ. په دې ویډیو کې په ډېر اشاروي ډول خبرې کېږي، نو ښه دقیق ورته غوږ ونیسئ چې څه وایي. تاسو درېمه غوښتنه د دې دا وه چې تاسو هلته د کنټرول خبره وه چې دواړه جانبه په دې مکلف دي چې د بد خلک چې دي یا د شریک خلک چې دي یا هغه خلک چې یو د بل مخالفین دي دا سره کنټرول کړي. د کنټرول په تعریف کې بیا دا وه چې اسلامي امارت به فتوا صادروي چې دا کوم جنګونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کېږي دا ناروا جنګونه دي. نو په دې ته موږ ډېر ورسره ټینګ شو چې موږ ځان ته دا حق نه ورکوو چې دا کوم جنګونه چې هلته دي چې هغه تایید کړو چې دا ښه جنګونه دي. د موږ هېڅ نو دا حق موږ نه لرو چې دا اعلان یا دا فتوا صادره کړو یا دا فتوا ورکړو چې هغه جنګونه چې کوم دي دا ناروا دي، ځکه چې تر موږ پورې تعلق لري نه چې سړی دا یو طرف حق ته لري خو دا بل جانب حق هم نه لري. نو موږ به ولې دا فتوا صادروو؟ د موږ هېڅ بیا خو دا درېمان به بیا موږ ته ډېر ټینګ شو چې تاسې دا شیخ صاحب ته ووایه چې یوه فتوا صادره کړي، خیر ده په پاکستان کې به دا جنګ ارام شي. دا جنګ ګوره دلته فشار اچول کېده په دوی باندې له درېمګړو له خوا نه، نو دوی ځکه مجبوره سوه چې دغسې یوه فتوا صادره کړي. خو فتوا کې داسې یادونه نه ده سوي چې په هغه کې د موږ او تاسې په پاکستان کې وروره جهاد نسته ده او دا ده او هغه ده، لکه دا څنګه چې دا منافقین یې وایي سره دا خبرې پکې نه دي سوي. ګوره دا سړی په واضح ډول وایي چې موږ څه، خو دلته اوس نو یو څه بې شعوره ورته ناست دي او ورسره پوه سوي دوی غږونه بدرګه کوي او ورسره هو والا تاسې رښتیا وایي دا د پاکستان غلامان دي. وروره دغونه چې له پاکستان سره دغه خلک وجنګېدل، تاسې ما ته را په یاد کوئ له همغه وخت نه چې زه خپله ډاکټر نجیب ته ډېر احترام لرم، له هغه وخته یې را په دې خوا تر دننه پورې کوم حکومت دې دونه له پاکستان سره ځان ډغرې وهلي دي لکه دوی چې ووهل. لږ زره سترګې خلاصې کوي، لږ زره ماغزه خلاص کوي سره. دا تر کله به داسې د بې شعوریت او د جهالت په خوب بیده یاستئ؟ دا هغه څه دي چې پاکستان یې غواړي دسکه، دا هغه څه دي چې دغه نورې ډلې یې غواړي. خو دغه یو څو دانې منافقین د پښتون په نامه په پښتو ژبه غږیږي، دا بې غیرته نسل تاسې بیا د دغه شاته ولاړ یاستئ او د دوی ته تاسو تشویق، دغه خلک به تاسو تشویقوئ. دا د ما ډېر مفلسین خلک وو. دا کوم اساسیتونه چې د موږ په مابین کې ستا په دغه ډېرو اساسیتو باندې ډېر کوم نه وو. نو په دې به موږ ته اخته وو انشاءالله به وشي تاسې خیر دی یوه فتوا صادره کړي، یوه فتوا ورکړي. موږ اخر ورته ووایو چې صحیح ده که تاسو یوه فتوا څوک باید دوی د فتوا غوښتنه وکړي. که یوه د دوی وایي چې تاسې فتوا ورکړي دا جنګ په خلاف، نو خو ضروري خبره دا ده چې موږ هلته امر فتوا نه ورکړي. امر کوي، امر حکم کوي. دا شیخ امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله تعالی دا د موږ امیر ده. دا چې دا کوم حکم یا امر موږ ته کوي په موږ باندې موږ مکلف شي هغه کار په هماغه رقم لکه داسې څنګه حکم کړی یې هغسې باید وکړو. فتوا چې ورکوي هغه د الافتاء ده. نو بیا د پاکستان حکومت مهرباني وکوي یو استفتاء دې ولیکي د حکومت له جانبه څخه زموږ دارالافتاء ته د اسلامي امارت دارالافتاء ته. نو دغه استفتاء چې وکړه بیا نو نتیجې ته د انتظار وباسي. البته څوک چې استفتاء کوي
داسې انتظار د نه باسي چې خامخا د ما د فکر واګورئ مطابق سر. باید فتوا راوځي ځکه چې خو هغه فتوا چې څوک ورکوي که نه هغه د شریعت په مقتضا باندې فتوا ورکوي سره کوم د شریعت حکم وي هغسې فتوا به ورکوي ته به دا غوښتنه نه لرې چې د تا د فکر مطابق به دا فتوا کېږي یا صادرېږي نو ته به استفتاء کوې د اسلامي امارت دارالفتاء بیا فتوا ورکوي دا چې دا فتوا څه رقم وځي او نتیجه یې بیا څه رقم وي هغه نو بیا به تاسو له موږ چې ګیله نه کوو ګوره فتوا واضح د جهاد امر وکړه دلته دای په اشاره وي هلته یې واضح د جهاد امر وکړه په دویمه ماده کې په پاکستان کې واضح د جهاد امر وکړه ځکه چې افغانستان خاوره ده او هغوی هلته واضح امر وکړه چې د افغانستان په خاوره چا تجاوز کړی دا د موږ حق ده نو د تاسې سر نه خلاصېږي دا د تاسې ګناه ده تاسې به نه پوهېږئ خو تاسې دغسې جاهلانو ته ناست یاستئ او د دوی له خولې خبرې اورئ او همغوی سره بلې نکو شروع کړي نو د دغه لپاره د تاسې سر نه خلاصېږي که تاسې په واقعي ډول په غور سره دغه خبرو ته لږ زره دقیق دغه موضوع فالو کوئ دغه موضوع تعقیب کوئ سره انشاءالله سرونه به مو پرې خلاص شي دا ویډیو تر اخره پورې ګورو د ما د دغه سړي خبرې ډېرې خوښېږي موږ دارالفتاء ته فرمایش نسو ورکولی چې ته به دا رقم فتوا ورکوې دا دارالفتاوې چې دي دا خو مستقلې دي ښه انشاءالله چې د ډېرو افغانانو سر به پرې خلاص نور مو په پاک الله سپارم خدای په امان